تگای د وطن وطن سوی د چمن چمن خیفه کې و بغواړي وینا وینا دومره مشکلات چې موږ لرو په د جغرافي په ولسوالۍ کې په یوه کلي کې به زه هم نه وي. دوستان الله شاهد دی چې شاید زما په ژوند کې یو دغه شیبونه وي چې زه هېڅکله هم یې نه کوم. درځم ستاسو کلي ستا کوڅې ته وطن والا په مینه ستاسو ړنګې دروازې ته وطن والا په مینه ستاسو ړنګې دروازې ته وطن والا دستا غربت وهاله تیرا لا پس خستا شي دستا غربت وهاله تیرا لا پس خستا شي چې ګورم نه خندا ستا ډکه خوله ته وطن والا. فکر وکړه زه فکر کوم 1900 متره ټوله مځکه په دغه رقم کنودل شوې ده. ته فرید وښیه په دغه رقم کنودل شوې ده تر څو هاغلته چې تقریبا 1900 متره لرې راځي کلي ته اوبه لاړې شي. واقعا چې او جالبه دا ده چې هره ورځ خوند راځي په لرې د مخې موږ ورته خرې وایو. تاسو به نو ورته څه وایي؟ هغې باندې اوبه راوړي او دا چې ژمی شي واوره شي نو بیا دښته زیات مشکل والا په مینه ستاسو ړنګې دروازې ته وطن والا دا ستا ماشوم به دی. السلام علیکم حاجي صاحب محترمه. یو هغې خوراکه ښه ساعت ښه دی خیر یې. دا بېلچه د څه په خاطر اخیستې ده؟ دغه جار وښکلی دی یو سپی په خیر کچې و. جار دې ولې وښکلی؟ خو هغه جوجوت ورته لرو. اوبه نه لرئ؟ اوبه نه لرو. اوبه څومره لرې دي اوبه؟ اوبه به داسې 1900 متره که 1900 که ډېرې جوتې به وي. د اوبه څخه لروړی د کیسار ته وکږیز دا خو ډېر لرې کلی پروت دی او هغه نور اوسمه دي مالونه رهي دي چې اوبه مولونه په موږ هغه اوبه خو ډېرې بارې دا هغه پرښې چې ښکورېږي دغه په بیخ کې دي. صعب مشکل لرئ د اوبه اوس د چارۍ خستې چې کلي ته اوبه بوځئ. ماشاءالله د چارۍ د خیر راکړه چې څو کلي ستا کوڅې ته وطن والا په مینه ستاسو ړنګې دروازې ته وطن والا په مینه ستاسو ړنګې دروازې ته وطن والا. دوستانو یعنې دغلته اوس باید یوه وړه ذخیره جوړه شي تر څو د دوه ځایه اوبه لاړې شي تقریبا 2000 متره لرې چې ذخیره ده غټه ذخیره ده او کلي ته اوبه وویشل شي. جالبه خو دا ده چې د دې ځای نه به خلکو اوبه وړلې په هغو خرو باندې. تاسو یې وګورئ هغه خرې اوس هلته هم ولاړې دي چې دوی به په هغه کلچونو بوشکې کې اوبه راوړلې او دوی به اوبه وړلې. الحمدلله کلیوال ډېر غیرتي خلک دي او دوی په دې لړۍ کې د موږ سره همکار دي. اوس یوه وړه ذخیره باید دلته جوړه شي بیا د دې ځای نه په پایپونو کې اوبه لاړې شي چې په کلي کې به غټه ذخیره ورته جوړېږي او د خوند یې به نور نه ستړیږي. انشاءالله زړم دی چې په نورو بېلو بېلو ولایتونو کې په نورو ولسوالیو کې هم همداسې پروژې وي. ماشاءالله ډېر تکړه تکړه خلک دي ډېر تکړه تکړه ځوانان دي. فریده تا هغه شیان وګوره یعنې دوی په دغو لرې د مخه خرو باندې اوبه راوړلې. تاسو د الله جنتي که خیر یوسف دمره تکلیف یو دره تکلیف د سنه خو ښه ولیدله د لیکلي د ناقصه مقصد ټوله ولیدله چې هغه دغه اوبه ته راشي چې هغه دی تیولي ده بیا وار نه کي بیا په خره جان تر څه راشه لږ مجلس وکړه څه دی ته د خور لور ما ته ګوره داسې هغه داسې ځای ته ورو روزای میدی د خور لور دی رو ماشاءالله داسې ښایسته ښایسته ځوانان لرئ نو وروره دی چېرته ویی کور دی وی خراب شنو د مو خور لور د تو دغه د اوبو ته بوده وتی
د اوبه درته وړاندې دومره مشکلات چې موږ لرو په دا د جغرافي په ولسوالۍ کې په یوه کلي کې به زم نه وي بشک الله مهربانه دغه 1 انچ اوبه موږ لرو په د ټول کلي په 100 کره کلي په دغه کې به تقریبا 1400 ونه په دغه کلي کې اوسي دا ټول د دغه یوې چینې نه موږ اوبه وړو الله مهربانه ده ان شاء الله مشکلات ورسېږي نه یوازې په دې ولسوالۍ کې زړه دی چې په بیلو ولایتونو کې همداسې پروژې وشي ځکه په افغانستان کې لږ د وچکالۍ مشکل هم دی هم د اوبو مشکل هم شته ده نو د دې ځکه زیات مشکل رایا چې ستا غربت بې کسې شم غره ونیولی رایا چې ستا غربت بې کسې شم غره ونیولی ستان الله شاید دی چې شاید زما په ژوند کې یو دغه شیبونه وي چې زه هېڅکله هم هېره نه کړم تاسو ته مې ویلي وو چې تقریبا 1.5 کورنۍ دي چې دوی ډېر د لرې ځه اوبه مدیر صاحب لره د مخې په خرو باندې راوړي او دوی دلته اوبه راوړي ځکه د اوبو مشکلات لري خو الحمدلله تر اوسه پورې زه فکر کوم ډېر کار پاتې دی په دغه پایپ کې چې تاسو ګورئ دغه پایپ د ډېرو لوړو غرونو نه راغلی تقریبا 1900 متره مسافه ده او ماشاءالله ټانکۍ ډکه شوې ده بیا به په دغه ځای کې چې تاسو ګورئ بسته کلي ته به وشل کېږي دا پایپ خو دلته وړ دی خو کلي ته زه فکر کوم دا پایپ غوټ تللی دی چې په کلي کې به وشل کېږي او نور به د مشکلات نه وي زه به د مدیر صاحب سره لږ خبرې وکړم اصلي زیری پاتې دی تاسو به ته منتظر شئ بیا مدیر صاحب محترم ستړي مه شئ ستړي مه شئ خو مخکې هم کړي دي مدیر صاحب ماشاءالله ډېر فوق العاده یو داسې شخصیت چې واقعا موږ ټول په ویاړو او د تعلیم په برخه کې زښته زیاتې هلې ځلې کړي دي مدیر صاحب محترم تاسو لږ د مشکلاتو د کلیوالو د مشکلاتو په باره کې کومه ته وایي څه مشکلات و څنګه مشکلات یې درلودل د هر څه نه هم مخکې سلام تاسو ته او ټولو لیدونکو اوریدونکو ته الله مو جنتیک دا چې موږ د خیریه بنسټ د ابراهیمي صاحب د خیریه بنسټ د دې کار نه ډېر خوشحاله او خوښ یو او تاسو ته د لا یزال خدای نه توفیق غواړو په آینده کې د نورو کارو هم او دا چې د کلي د ستونزو په رابطه تاسو خبره وه دغه کلی چې کوم تاسو ګورئ دا د کنجغتو کلی دغه د کنجغتو د کلي غیرتمن او مجاهد ولس په ډېر سخت تکلیف او سخت مشکلاتو کې د خپل ژوند مخ ته وړي کومه مځکه زراعتي مځکه هم نه لري خو د دوی په څنګ کې موږ یو بل غټ مشکل دا درلود چې تقریبا دلته 103 104 کوره په دغه لنډه ساحه کې د اوسېدونکي لري دو ټولو کلیوالو اوبه حیا د وي دا په مرکبو باندې راوړل کېږي او بیا دلته د خوراک مدیر صاحب محترم ما فهمیانه لهجه خرې وویلې نو دا په خرو باندې راوړل کېږي او بیا دغه ټول خلک استفاده ځنې کو دا چې د ابراهیمي صاحب تاسو د خیریه بنسټ د همکارانو او د تمویل کوونکو د ټولو نه مننه کړو الله مو جنتیک دا چې موږ ته تازه نن اوبر ورسېدی او د تاسو په خپله وینئ دغه لیدونکي ټول ویني او هلته خلک ویني چې موږ تاسو د دونه استفاده کو او خوشحاله دي ډېر خوښ دي په دې کار باندې او تقریبا د 103 کوره کلي ته هر کور ته ځان ته اوبه ورسېدی ماشاءالله او دغه اوبو فاصله په تقریبا 1900 متره فاصله لري طول لري چې د دونه موږ دغه اوبر ورسېدی او ستاسو همکارانو ټیم موږ په سختو شرایطو او په سختو غرو کې منډې وکړې تکلیف یې ویسته او دغه دی چې یو صدقه جاریه ته ځان برابر او دغه به انشاءالله یوه صدقه جاریه وي او ټول خلک به استفاده ځنې کوو او دا د الله یو لوی نعمت و چې موږ تاسو الله پرې ونازولو باعث یې د تاسو خیریه بنسټ شو ډېره مننه مدیر صاحب محترم په حدیث شریف کې راځي وي تر ټولو بهترینه صدقه د اوبو صدقه ده د دغه اوبو نه به نه یوازې چې انسانان بلکې دغه میږي چې تاسو ګورئ دغه حیوانات به هم استفاده ځنې کوي نباتات ته به هم څي او تاسو ټولو نه خواهش وکړم چې راشو دلته رڅئ چې دغه اوبه وګورو ځکه د کلیوالو ته دومره د نږدې تر اوسه اوبه نه دي راغلې او بسم الله ویم مدیر صاحب تیک که زیک ابراهیمي صاحب تاسو بسم الله رڅئ چې تاسو کړئ تاسو په کار شوی الله مو جنتیک دغه اوبه به وګورو او په بسم الله وکړو بسم الله الرحمن هغه خدای دې څه خبره خدای دې پال بختور امین بسم الله آی ماشاءالله تګ وطن سوې د چمن خیفه
سبحان الله څومره خوندورې اوبه وې. الحمدلله. اوبو ته خوشحاله یې؟ ته اوبو ته خوشحاله یې؟ هاي څنګه ښې شنې تورې تورې سترګې لرې. الله مو وساته. دوستانو تاسو ټولو نه مو خواهش دا دی چې راځئ په دې مقدس کاروان کې له موږ سره ملګري شئ. زه فکر کوم په دې منطقه کې نه یوازې دا کلي، ګڼ شمېر نور داسې کلي شته دي چې د دې مشکلاتو سره مخامخ دي. تقریبا یوه نیم هفته په دې باندې کار وشولو. کلیوالو زه ښه زیات زحمت وایستلو او انشاءالله دا ټول شاید اجر او ثواب لري. زه ښه زیات خوشحاله یم. په خوشحالۍ کې یوری بیا خوښ یم. تګه د وطن وطن سوی د چمن چمن خیفه کې اوبه غواړې وینا وینا نه غواړې جنګ ځتانه کوم هم خوشاله چې تم ښه ډېر ته خوشاله شو وخت پرې مو پیسې مې دې په ورکړې چې ډېرې خوشاله الله مو جنتي که خدای مو وساته. او څه ووایم یعنې باور وکړئ زه دومره خوشحاله یم مدیر صاحب چې اصلا چا خبره په کالیو کې نه ځایېږم. نو د ټولو ماشومانو دغه ټولو خویندو دپاره او ټول کلي ته د بیا مبارک وي. دا پر موږ حق و. نه یوازې دلته انشاءالله په نورو ولایتونو کې به هم دا کارونه کیږي. او مننه چې په دې کاروان کې له موږ سره ملګري وایه. لږ لږ نور شیان هم تاسو وګورئ. بیا هم نو زه په الله سپارم. السلام علیکم. وی د یاد مې وتلی مسکا مو پر موږ حق دا وطنداره. السلام علیکم. ګل ګل ماشومان ګوره باد وړي خزان ګوره ګل ګل ماشومان ګوره باد وړي خزان ګوره بیا په غوړې د غواړې وینا وینا. الحمدلله ثم الحمدلله. دا دي دوستانو د شپې تقریبا 6 بجې دي چې د هغه کلي شاید تاسو ښکاره نه شي ځکه تیاره ده. د دوی د اوبو مشکلات حل شول او موږ هم په ډېرې لرې پرته ولسوالۍ کې یو تر څو د دوی د مشکلات د اوبو حل شي. نور به خوند دی د لارو غرونو شاته نه ځي تر څو خپل کور ته یې اوبه راوړي. دوی به نورو په تکلیف نه وي ځکه د دوی په کوڅه او په کورونو کې اوبه شولې. د الله نه ډېر زیات راضي یو. ځای لري مننه وکړم د ټولو دوستانو څخه چې په دې سپېڅلي کاروان کې له موږ سره ملګري وو. د زړه نه خوشحاله یم، ښه ډېر خوشحاله یم. او ځو د خیره چې لاړ شو کابل ته. دعاګانې به راته کړی. السلام علیکم. خلاص را هر یو شر چې شو خیر د بشر چې شو هر څوک به موخه غواړي وینا وینا نه غواړي جنګ ځتانه غواړي تګ د وطن